كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. زمان محترم مسلمان ورونو د ایمان د شعبو سلسله را روانه وه. د دې لپاره چې دا بهترینې شعبې موږ وپېژنو او د خپل ایمان غم وکړو، ځکه چې ایمان ډېره لویه سرمایه ده. په دې شعبو کې زما محترم ورونو یوه مهمه شعبه هغه دا ده چې اداء الامانات الى اهلها. امانتونه باید مسلمان په ښه توګه سرته ورسوي، او دا د مؤمن صفت دی، دا د مسلم صفت دی چې دا به د امانتونو لحاظ کوي، په امانت کې به خیانت نه کوي. چا در سره کوم مال کېښوسته هغې کې خیانت مه کوه، د هغې لحاظ وکړه. چا درته یو مسؤلیت حواله کړه په دې کې خیانت مه کوه، د هغې لحاظ وکړه، په ښه توګه باندې خپل مسؤلیت سرته ورسوه. چا درته یو تدریس حواله کړه په اخلاص سره هغه تدریس کوه. چا درته یو درس حواله کړه یو ځای کې خطبه ورکړې، درس و تدریس کې، دا ټول امانتونه دي زما عزتمندو، او دا په بهترینه طریقه باندې د دې ادا کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ان الله یأمرکم، یقینا الله جل جلاله تاسو ته امر کوي، دا ستاسو د رب امر دی، د دې لحاظ وکئ. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امر د دې خبرې کوي چې تاسو ورسوئ، تاسو ادا کوئ، امانتونه خپل اهل ته ورسوئ. نو دا یوه وړه جمله ده، خو ډېره درنه او ډېره لویه معنا پکې پرته ده. هر امانت چې تا سره دی، چا در سره امانت ایښی، چا در سره یوه خبره امانت کړې، چا درته یو مسؤلیت درکړی، او همدارنګه زما عزتمندو په ټولو کې لوی امانت دا دی چې الله سبحانه وتعالی دا عمر چې موږ او تاسو ته راکړی، دا یو امانت دی، د دې لحاظ پکار دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. دا مؤمنان د امانتونو او د خپلو لوزونو لحاظ کوي، او دا موضوع قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ډیره بیان کړې. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث نقل کوي، فرمایي رسول الله فرمایلی: ادِ الامانه الى من ائتمنک. امانت ادا که هغه چاته چې تی امین وګرځولې، په تا باندې د امین ګمان وکړه، نو هغه ته خپل امانت ادا که. ولا تخن الى من خانک، او هغه چا سره خیانت مه کوه چا چې له تا سره خیانت وکړه. وجه دا ده چې هغه بد اخلاقي وکړه، ته ولې بد اخلاقي کوې؟ پکار ده چې ته هغه ته خپل امانت ادا کړي، تر دې چې هغه د دې احساس وکړي چې ګوره ما د دې سړي سره خیانت وکړه او ده له ما سره د امانت نه کار واخیست. نو الغرض د امانتونو ادا کول دا د ایمان په شعبو کې یوه ډېره مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. ای مؤمنانو، تاسو د الله د رسول سره خیانت مه کوئ، صحیح په اخلاص سره د دین خدمت کوئ او خیانتونه مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث په صحیحینو کې راغلی چې 3 صفتونه دي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته وساتي چې دا په چا کې راغی نو دا منافق دی. فرمایي: وان زعم انه مسلم وان صلى وصام. اگر که لمنځونه کوي، اگر که روژې نیسي، اگر که ډېرې لوی لوی دعوې کوي، خو د الله د رسول فیصله پیدا ده چې دا منافق دی. په هغې کې فرمایي
چې اذا حدث كذب، کله چې خبرې کوي دروغ وایي، واذا وعد اخلف، او کله چې له چا سره وعده وکړي خلاف کوي، واذا اؤتمن خان، او کله چې ورسره امانت کې خوستلی شي په هغې کې خیانت کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له خیانت نه وساتي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او تاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.